دا دی ښکلي کلاخېل او د ښکلي کلاخېلو یو ښکلی کرکټ ګراونډ دی چې د ډېرو ښکلو شنو غرونو ترمنځ دغه ګراونډ جوړ شوی دی. دا غیر چاپیره چې کوم سرسبز غرونه دي چې د قدرتي وسایلو نه مال دي، نو دا ګراونډ چې تقریبا د 11 کروڑو روپو په لګښت باندې جوړ شوی دی، بلکې لا کار پرې باندې شروع دی. د دې غیر چاپیره لا کار کېږي. د منځ ګراونډ تیار دی، خو پارکینګونه او د دې دپاره د دغه یو روډ نه بل روډ راتګ نری روډ دا هم لا پاتې دی. زما په خیال که د دې ګراونډ دپاره د روډ بندوبست وشي، نو دا به د ټولې پښتونخوا په سطح باندې یو لوی د پېښور په حیات آباد کرکټ ګراونډ یا ارباب نیاز کرکټ ګراونډ پسې دا دریم لوی کرکټ ګراونډ دی چې ډېر په یوه ښکلې سیندري دی. دا غرونو ته چې موږ وګورو، چونکې دا موسم د خزان موسم دی، دا ګراونډ کې هغه شینکۍ په نظر نه راځي او دا لا په مکمله توګه د حواله شوی هم نه دی، ټیکهدار سره دی چونکې په دې کار روان دی. دغه تېره میاشت په دې کې یو لوی د کرکټ ټورنمنټ وشو په د آل پاکستان په سطح باندې. بیا اوس هم په دې کې یو ټورنمنټ شروع دی چې هغه د باچا خان کرکټ ټورنمنټ په نوم باندې دی. دا موږ چې چېرته ولاړ یو دا ورسره ترڅنګ د فوټبال کرکټ ګراونډ دی. نو دا د فوټبال کرکټ ګراونډ او کرکټ ګراونډ چې دې دپاره د لایټینګ بندوبست هم شوی دی، د یو ډېر غټ جنریټر د دې دپاره اخیستی شوی دی او دا د کرکټ ګراونډ نه غیر چاپیره د لایټینګ هم بندوبست شته دی. نو داسې معلومیږي چې دې کې به د شپې هم میچونه کېږي. اوس هم د دې دپاره ډېر د لرې لرې ځایونو نه خلک راځي، دلته خپل هغه لوبې کوي. چېرته مشران وایي چې چېرته د لوبو ګراونډونه آباد وي، هلته هسپتالونه شاړ وي. نو دغسې دغه کلاخېل کرکټ ګراونډ چې یو طرف ته د دې درادم خیل دی، بل طرف ته د دې عدیزي دی، متلي دی، بل طرف ته د دې حسن خیل ډیویژن دی. او چونکې دا کلاخېل کلی چې دی دا د ضلع خیبر یو کوټې شان کلی دی، چونکې د ضلع خیبر نه ډېر لرې دی، د درادم خیل ترڅنګ او یا د پېښور ضلعې ترڅنګ دا کلی پروت دی او ډېر د پرامن کلی دی. دلته هیڅ یاره ترخه داسې نشته، روډونه بالکل مکمل طور باندې محفوظ دی. دا کلی بالکل د هر څه د شر نه هم محفوظ دی. نو دلته دې کلي ته ډېر په ډاډه زړه باندې تاسو هم تللی شئ راتلی شئ.